د محرم الحرام معظمه مبارکه محترمه میاشت شروع ده او دې میاشت الله تعالی ډېر لوی خصوصیت ورکړي د دې محرم د احترام او د عزت دا مقام یوازې په اسلام کې نه بلکې د اسلام نه مخکې په خلکو کې موجود و دنیا چې کله الله جوړ کړی دا زمکه اسمانې پیدا کړی دي د هغه وخت نه چې 12 میاشتې الله پیدا کړی دي نو پای کې سلور میاشتې ډېرې د احترام دي پای کې د محرم الحرام میاش هغه خصوصی طور سره یادی په سلورو میاشتو کې چې هغه رجب دی ذی-قعده ده ذی-الحجه ده او محرم دی دا محرم میاشت داسې ده چې دی باندې د اسلامی کال شروع کیږي او بدی کال نوی کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف وروړل نه مخکې هم د محرم ته خلقو د عزت په نظر باندې کتل او د تاریخ په روایتو کې داسې واقعات راغلي دي د دې میاشتې په 10 تاریخ کم ته چې عاشوره ویل کېږي چې د هغې نه دا څرګندېږي او ښکاره کېږي چې دا ډېره د رحمتونو عظمتونو میاشت ده آدم علیه السلام په دې میاشت کې الله پیدا کړو او داغه توبه الله په دې میاشت کې قبول کړې و هغه نه ګناه نه وشوي پیغمبران علیهم السلام د ګناهونو نه معصوم او پاک وي خو یو خطا تشي او په هیرت یو کار شوی باغی باندې حضرت آدم علیہ السلام ځان ملامت کول الله تعالی او تضرع عاجزی وکولا نو الله تعالی په خصوصي رحم فرمایلو دا شانتی ایوب علیہ السلام باندې وګړه بیماری راغلی و قران کریم کې الله تعالی فرمایي ایوب علیہ السلام باندې ما تکلیف راوستو بیماری می پیرا وستا پای کې د ما ته فریاد کو و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب یاد کا ایوب علیہ السلام کله چې आवाज وک فریاد وک خبر رفتا چې یا الله ما ته دا تکلیف را رسیدلې ستړیا را رسیدلې الله تعالی فرمای ما وت حکمک ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب دا زمکه په دې خپ باندې اوه یو چینه بروزی او په دې باندې اولمبا ستاد وجود نه بټوله بیماری لري شي سبحان الله اوس دا الله حکم دی او دا الله جل جلاله اختیار دی حضرت ایوب علیہ السلام زمکی تخبرو غرزول وبرو وتی جخت چینه جوړه شو باغی علامبل مکمل طور الله صحت او شفا ورکړه اکمل او سرمایه چې ضایع شو اداغي سوچند زیات الله پاک ورک بخاری شریف کی روایت ته الله په دسرو زر ملخان را ورول د لامبل او دسرو زر ملخان په الله پاک را ورول خزانی خو الله پاک سره ایوب علیہ السلام د لامبلو دوران کې مغه راټولول الله جل جلاله و تو فرمایل
پیسې دي جوړ ډېرې خوښې دي ایوب مال دولت دې ډېر خوښ دی ایوب علیہ السلام ورته عرض وکړه چې یا الله ستا د برکاتو نه مخ نشم اړولی دا ستا د طرفه دي ستا ورکړه ده ځکه قدر کوم سبحان الله دیو جن همیشه نیکان خلق د روټۍ قدر کوي پس مکه نه غورځي مولانا محمد اشرف علی تانوی رحمت الله علیه لیکلی چې پلنګ باندې په پلیټ نګدي شکور به نګدي پلنګا د وبو جام په پلنګ نګدي دا بے ادبی د درېزو سبحان الله کچا کې خو د سګونه نه د خو د بزرګانو کې ډېر لوی ادب وي چې دا د الله نعمت ته دې قدر پکار دی نن تاسو ګوره په دې ډیرانو باندې څومره رزق پروت څومره روټۍ او وريجي پکې پرتی وي او داسې مزاج د چانی چې یو گاونډي لورګي په دې هوټلو کې په دې ودونو خادایو کې د رزق څومره بے قدري کی زمونږ استاد په دې کورونو کې دا زنانه چې لوخي وینځي وینا ته تلکاری د روټۍ دا خصوص کی وريجي ورځي دا د رزق بے قدری دا او دا یو هغه ذریعہ دا چې د انسان روزي په تنګي ایوب علیہ السلام ته وګورئ دی وجنا روایتو کې راغلي چې یو ځل د روټۍ یو ټوکړه پراته وا یو صحابي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا اوچا ټکا دا چې د کم کوم نه لاړ شي نو بیا ناراضي ګورئ الله پاک دې موږ تاسو کې ادب احترام پیدا کړي دا ولې دا موږ په خلاص بخرو دا ادب دی دا ولې په خلاص کې دا ادب دی احترام دی د رزق او دې ته ډېر سخت ضرورت دی په دې دور کې ځکه آداب هغه زموږ نه ختميږي لګیا دی شیخ عبدالفتاح بغداد رحمت الله علیه لوی عالم دی د شام او ډېر لوی محدث دی زموږ د استادانو استاد هغه یو رساله لیکلې ده من ادب الاسلام پای کې لیکلي چې یو صحابي رسول غالبا معاذ ابن جبل رضی الله عنه نا جوړو پکټ کې پروتو او ډېر سخت تکلیف کیو اړخي بدلول نشو نو هغه لاړی توکل اوغستل نو خي طرف ته لاړی توکل وستل د ډېر کوشش وکړ چې ګس طرف ته وړي خو تکلیف کیو ګس طرف ته نشو وړي نو خي طرف ته لاړی توکل بیا فرمایل چې ځکه نو مسلمان شه نو ما خي طرف ته لاړ نه دي توکل ګس طرف ته لاړ توکل ما تفلت تجاه اليمين منذ اسلمت زه چې کله اسلام کې داخل شوم ایمان می قبول کړی نو خي طرف ته ما لاړ نه توکل مسله دا چې لاړ باندې توکي او که ضرورت راغو نو ګس طرف ته به توکي لاندې به توکي قدم لاندې چې بیا په خبره کوي قبلی ته مخامخ بلاړ نه توکي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې قبلی ته مخامخ لاړ توکي د قیامت پر چې دا سړی د قبر نه را پاسي دا لاړې بده د پدی تندی باندې پدی مینس کې پرتی عالمانو د حدیث لیکلي دي چې چا قبلی ته مخامخ مچاز یو کړی دا حدیث د دې تقاضا کوي چې دا سړی کله د قبر نه راپاسي دا بولو براز به په دې سترګو مېز کې په دې تندي باندې پراتی دا ګور ادب دی صحابه کرامو د خي طرف دومره ادب کو نو د اوجړل چې افسوس ماته تکلیف ته ګس طرف ته اوړېدل نشم نو مجبورن زخي طرف ته لاړې توګو لګي چې ډیر شکاله د په اسلام کې تیر شو په ډیر شکاله کې چرته د
خي طرف ته لاړې نه وي توکلې. سبحان الله. دا د صحابه کرامو ادب او احترام. نن داسې جهل دی چې ادب ته شرک وایي، چې څوک آداب لري، احترام لري د مقدساتو، د مسجد، د عالم، د بزرگانو، د صحابه کرامو، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام، خصوصا د رسول الله مینه او محبت ته شرک وایي خوارج، بيدینه خلق. او بیادبی کول دا غي پشان کې نازیبا الفاظ ویل، دا غي پشان کې بیادب ټکی ویل، دې ته توحید وی والعیاذ بالله. حالانکه دا توهین وی، سپکاوی وی. الله جل جلاله دې موږ تاسو کې د ایمان تعلیمات پیدا او فرمایي. په دې وجہ د دې میاشتو ادب دی، د دې شپو ورځو ادب دی، د دې اعمال دینیو ادب دی. تاسو ګورئ جمعه ترانو دی خیخ په مخې کې مانځه ته ودرېږي او د سردام بکې سر به پټې. دا ادب دي ټول. تاسو ګورئ تاسو یو مړی چرته کتلی چې بل طرف ته ولا مخ کړی، یو قبر هم کتلی دی. دې ټولو مقبرو کې تاسو ګورئ د الله حضر یا مړی کې خودل کم طرف ته خي طرف ته یې ولې زموږ مشرانو کې آداب، هغه کې احترام، هغه کې تمیز، مونږ ته دا سبق پرې خېره الحمدلله. په دې وجہ فقها وی قبلی ته بخپې نه ګرځي. فتاوا علمگیری لیکلی دي چې قبلی تخپې غزول مکروه دي. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله پاک فرمایي چې څوک زما د دین د نخو عزت کوي، احترام کوي، د دې خلکو په زړونو کې زمانه یره ده او د دې خلکو په زړونو کې اخلاص دی. نو قرآن مجید شعائر الله دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شعائر الله دی، منز شعائر الله دی، خانه کعبه دا شعائر الله ده. د دین علاوه نورم ډیر شعائر دي د دین. ولیکن امام شاه ولی الله دهلوی رحمت الله علیه حجت الله البالغه کې لیکلی دي ومعظم شعائر الله اربعه. لوی نخي د دین د الله سلور دي: کتاب الله، رسول الله، بیت الله او منځ. نو بیت الله شریف تخفیق غزول دا د الله د دین د نخو توهین دی او بے ذبیره د دین بدن ساتي. دیو جنا پوهان وای الدین كله ادب. دین ټول ادب دی. او حضرت تانوی رحمت الله علیه آداب المعاشرت کې لیکلي دي چې ادب په هغه چا کې وي چې چا کې پریز وي، چا کې تقوا وي د کې با ادب وي، چا کې چې تقوا نه وي دی به بی ادب وي. الله مو دې بی ادب نه وساتي. با ادب با مراد، بے ادب بے نصیب. چا کې چې ادب دې به کامیابی، په هر موړ د ژوندۍ کې به کامیابیږي او نوی نوی کامیابی به خدای ورکړي. او کم سړی چې د بی ادبۍ شکار شو نو دې برا غورځيږي، ورځ په ورځ برا غورځيږي. دیو نه د آداب ډېر زیات رعایت پکار ده، ډېر خیال ساتل پکار دي. تاسو ګورئ باندې خبرې وګورئ تاسو ته وړې ښکاري، ولیکن په دین کې غډې لوی غټې خبرې. د لارې آداب دي، د گاون آداب دي، د خوراک آداب دي، د لین دین آداب دي، د جماعت آداب دي، د مور پلار آداب دي، د علماء کرامو آداب دي، د قرآن شریف فل آداب دي. دې سره د انسان زندگی خسته کیږي. د یو انسان او د حیوان تمیز په دې آدابو کې دی. نو د مقدس ورځو د دې مقدس میاشتو آدابو کې دا خبره خصوصي طور راځي چې ګناهونه باندې کې. که یو سړی وایي چې د دې مبارک شپونه مبارک ورځو نه ماته پیدا ملو شي، نو دی به اول دا پابندي کوي چې د الله نافرمانی باندې کوي، ګناهونو نه بدن ساتي.
د انسان ژوند چې تباہ کیږي، کاروبار یې خرابېږي، بچی بد عمله کیږي، رزق یې تنګېږي، یا بل یو فتنه پې راځي، د دې ټولو لوی وجه ګناهونه دي. ژوند چې ترخیږي، ژوند چې خرابېږي، زندگی کې چې سکون ختمېږي، د دې بنیادي عنصر زموږ او ستاسو ګناهونه. کله چې ګناهونه ډېر شي نو د انسان رزق هم تنګېږي، زندګۍ نه سکون هم ختمېږي، آرام هم ختمېږي، بچی نافرمانه کېږي، ښځې نافرمانه کېږي، لوی لوی خبرې ورته مخې ته راځي. امام فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه لوی بزرګ دی، هغه وایي چې کله ما نه غلطي وشي او خطا رانه وشي، ګناه رانه وشي، زه د هغې ګناه نحوست په خپل اس کې محسوسوم. هغه اس چې ما زین کړی وي او زه پې ګرځم را ګرځم او ما ته څه نه وایي، خو چې کله ما نه ګناه شوي نو دا اس هم را سره بیا شوخي کوي او بدماشي را سره کوي. یعنې هغه وایي چې د انسان ګناهونه ډېر شي نو دا ټول اولاد یې نافرمانه شي، ښځې یې نافرمانه شي، معاشره ورته تنور شي، تنور، دکان یې رواني، کاروبار یې رواني، ملازمت یې رواني، پټۍ رواني، اچانک ودرېږي. زمونږ او ستاسو ذهن کې خو خلکو نورې خبرې اچولي چې فلاني بند کړی او روډ در باندې څه کړي دي او رندار در باندې څه کړي دي او داسې چل شوی دی، داسې ټیک ته بعضې خلک داسې کوي، سحر جادو شته، خلک ظالمان هم شته چې دا کارونه کوي، ولیکن کله کله دا کله کله وي او اکثر زموږ خپله ملامتیا وي، خپل ګناهونه وي چې د هغې په وجه زموږ ستاسو ژوند د زهرونه او د فتنو نه ډکېږي. الله پاک دې موږ تاسو ټولو باندې رحم وکړي. نو دا مبارکې شپې ورځې د دې برکات متقیانو ته، د دې میاشتې د دې شپو ورځو احترام کوونکو ته ملاوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د محرم الحرام میاشت د دې د نفلي روزې د رمضان د روزو نه بعد لوی ثواب والی، لوی اجر والی. د دې حدیث دو مطلب عالمانو بیان کړي. یو مشهور مطلب دا دی چې د عاشوري روزه لسم محرم د دې روزه نیول د رمضان د فرض روزه نه بعد د ټولو نه زیات ثوابي روزه ده، لوی اجر او ثواب والی. او مجموعي میاشت د شعبان غوره راوي، ټوله میاشت چالي، خو عاشوره یوازې چې والی نو دا د رمضان نه بعد غوره. او دویم مطلب بعضی محدثین دا بیانوي چې د محرم الحرام ټوله میاشت کې نفلی روزي نیول زیات ثواب لري د کال د ټولو ورځو نه سوا د رمضان. د عبد الله بن عباس صاحب رضی الله عنهما یو قول دی، روایت ته امام عبدالعظیم منذری رحمت الله علیه الترغیب و ترهیب دویم جز کې ذکر کړی چې چا د محرم الحرام د میاشتې یو روزه ونیوله الله به په یوه روزه باندې د 150 روزو ثواب ورکړي. نو دې نه مطلب دا شو بیا چې دا ټوله میاشت د خاص رحمتونو ده. ترمذی شریف کې راغلی دي چې د محرم د میاشتې باره کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې میاشت کې خاص رحمتونه الله پاک نازلوي. الحمدلله. اسلامی تصور دا دی چې دا د خوشحالۍ او میاشت ده، د نعمتونو میاشت ده، د برکاتو میاشت ده. په دې وجه چې الله تعالی فرعون په دې میاشت کې لسم تاریخ باندې غرق کړی دی، موسی علیہ السلام او دغه ملګرو ته نجات ورکړي. دا غم دې که خوشحالي ده وایي. ابراهیم علیہ السلام د نار نمرود نه الله په لسم تاریخ د محرم باندې رئیسته دی. آیا دا خوشحالي ده که غم دی یو مسلمان لپاره؟ یوسف علیہ السلام د جیل نه په دې میاشت لسم تاریخ باندې الله رئیسته دی. دا غم دی که خوشحالي ده؟
ایوب علیہ السلام د اوږدې بیماری نه په دې میاشت لسم تاریخ باندې الله ښه کړی د تاریخ په پاڼو کې راغلي دي اوراقو کې راغلي. ادریس علیہ السلام مکارن علیه ته په دې میاشت کې الله خېجولې. عیسی علیہ السلام ژوندې د 33 کالو په عمر کې په یو کور کې ناست یو ظالم باچا په حمله کوي او دا شهید کومه وجنه مې هغه ظالم باچا د خپلې مېرنې لور سره نکاح کړو. عیسی علیہ السلام دا ګناه ده زنا محض کې هغه دا ګوره یو مولا یو عام سره ما ته راتاو شو ما ته خبره کوي نو ډېر غوسه و. یو ځل دا بادشاه او ښځه ناستي نو دا ښځه ورته وایي زما یو خبره به ونه مني. وی ولې نه حکم کوه. وی دا سړی چې دا زما او ستا خلاف خبره کوي چې د دې دا نکاح صحیح نه ده د سر په کار ادا مړ کا. نو خو خرو انسان خو نو دې ته نه کړي چې د الله حق پیغمبر دی معصوم دی داغه معجزې ښکاروي داغه مقام ښکاراو. الله پاک دې موږ تاسو د بدبختۍ نو ساتي. کله چې سړی بدبختۍ را واغشتو نو دی به نه جومات پیژني نه به مدرسه پیژني نه به ګیره پیژني نه به پټکیر پیژني. کم دین باندې چې د ایمان دی هغې پسې به لګي. امام غزالی صاحب یو ډېره ښکلې خبره کړې ده. وایي دا کم خلک چې د علماو سپکاوی کوي د علماء دین پسې پوچې وایي وایي دوی به د مرګ نه مخکې په خطرناکه بیماری الله اړوي. تاسو کته خلک چې داسې په مرضونو اخته شو چې ډاکټران ورته حیران دي چې دوی څه علاج وکړي. چا چې په فیسبوک باندې علماو پورې خندا کوله د هغې پټکو پورې خندا کوله ګیر پورې خندا کوله د هغې د مبارک شکل او جوسې پورې مسخرې کولې. کله به په سپي کې ښوده کله به په خر کې ښوده. نن هغه خلک په داسې مسلو کې ګیر دي چې د وتو چل نه ول. بهرحال هغه بادشاه ظالم کسان راولېږل. عیسی علیہ السلام یو کور کې خپلو ملګرو سره ناست کور دوی محاصره کړ. محاصره یې کړ ګیر چاپېره شو چې راوړې ورپسې یو کس د هغې چې راوړې عیسی علیہ السلام سره خپل ملګري ناست د دین خبرې کوي. د عیسی علیہ السلام زندګي ډېره ساده وه. کور نو جوړ کړی وادي نو کړی یو خر وسره یو ورسکوټې غوندې بستره وه یو جامګی و یو ورکوټی بالښت او ګرځېدو به کلي په کلي د دین خبره به یې کوله تبلیغ. د هغه په مذهب کې سیاست نو په اسلام کې سیاست شته. د هغه په مذهب کې سزا نه وه غلطه قصاص نو جناکار ته ځکه خلک نرم و پاسته و په نصیحت پوهېدل. زموږ په دین کې دا شته پیږې که نه پیږې په خبره. مونږ خو هغه سړي ته ښه سړی وایو چې څوک خبره نه کوي دا ډېر ښه سړی دی بس مونځ کوي او خپل کور ته ننوځي نه د چا په ښه کې دی نه د چا په بد کې دی. دا مسلمان دی که څوک دی دا څنګه مسلمان دی چې د باطل خلاف د ژبه نه کولاویږي زړه کې د باطل نه نفرت نه لري زوی ته نصیحت نه کوي چې باطل نه ځان وساته. دا څنګه مسلمان دی؟ دا معیار غلط دی. دې ته ښه سړی نه وایي دلته شیطان ویلی کېږي. وایي دا ډېر ښه سړی دی نه د چا په ښه کې دی نه د چا په بد کې دی. دا ښځې وایي اوس دې سړو زده کا وایي خورې د فلانه ډېر ښه زامن دي بس سار کار له ځي پیسې راوړي مور پلار له ورکوي او بس نور څه نه کوي نه مونځ کوي نه دس کوي نه د چا جنازې له ځي نه د چا قبر له ځي نه سپینګیري خدمت کوي نه د جومات خدمت کوي نه د دینی مدرسې په کار کې دی نه د یو بل غریب غمخوار غم اخیستی دی. نو دا ډېر ښه سړی دی. نه د ختم نبوت خدمت کوي نه د ناموس رسالت خدمت کوي نه د قادیاني سره دشمني کوي نه د یهودي سره مخالفت لري. دا څنګه مسلمان دی؟ خدای پاک دې موږ ته داسې نظریې نه وساتي. زما دین ما ته د حق خبرې تاکید راکوي. که غټه شیطان باندې نشم کولی نو خپل کور کې خو به زوی ته وایم که نه چې دا سمه لار ده ګورې که داسې به نه کوو او نظریه زده کوي دوستانو. الله پاک دې موږ تاسو کې دیني سمجھ پیدا کړي
قبر کې به تپوس کیږي باندې کیږي او بدی عمل نه خلاصي خجی چنانچه هغه ظالم روخت په دې کور باندې عیسی علی السلام د خپل ملګرو ته وی تاسو کې دا سوچتا چې الله پاک زما دا شکل پاغه ور واچي داغه صورت شکل زما په شان دي د قیامت اور به ما سره جنت کې ملګری وي یو وی زه تابعدار نو د هغه شکل د عیسی علی السلام د ملګری د عیسی علی السلام په شان شو عیسی علی السلام الله براو خېجو باقاعده چت کولاو شو پاغه خېجو د خپل جامو سره خپل صدر سره تازه لامبلی زلفانو ګیره و په وختو مبارکو کې وبوي بالکل دغه کیفیت سره زنده تابنده جسد انصری سره الله اسمان ته خېجو سبحان الله اوس په اسمان کې قیامت ته نږدې برازي اداسي نظام يملأ الارض عدلا دا ټول ازمکه به د عدل او د انصاف نه ډکه کی دا زکات دومره ارزانی بشي دومره برکتونه ظاهري بشي یو سړی به سحر د جیبا یا د کور مال راوالي چې یو فقیر ته ورکم زکات په حق تر ماخام به وګرځي د زکات مستحق به پیدا نشي ار سړی وای چې مما د الله رحم دی مستحق دی مار امام ابن حجر لیکلی مار لړم بټ ټک نه لګي زهر به ختمي ځکه زنا بنئ سود بنئ شراب بنئ قادیانیت بنئ يهودیت بنئ بل مردار مذهب بنئ صرف واحد توحید او سنت او اسلام او خالص دین به الحمدلله دا ګن خو د موږ استادو ګناهونه جوړ کړي دا فتنه خو زموږ استادو د اعمال نه پیدا شوی دا الله پاک دې معافي وکړي یو چیلې به دومره پې کوي چې د یو سو کور د پاره به کافي وي او بو به کې څوک نه چي سبحان الله او انار به دومره غټي چې د اغي پوستکی د بخله کټه چې یو سوري ته وکړي او د غنم دانه به د مڼې عمرې د سیو عمر سبحان الله ځکه شرک بنئ کفر بنئ زنا بنئ سود بنئ سینما بنئ شراب بنئ نو خدای پاک خو رحیم کریم ذات دار څخه زموږ استاد ګناهونو نه خراب شي نو عیسی علی السلام بعض علما وایي چې عمده سي الله خو دا دوی مرایا عملګری پاتې شو او د عیسی علی السلام دا شکل په هغه ظالم باندې اکم چې د عیسی علی السلام دشمنو هغه باندې الله واچو عیسی علی السلام الله خېجو ژوندې صحیح سالم خلق وی چې څنګه چلې را نه راوړل یا د هغه ملګری شهید کو دوړمبي روایت مطابق یا دا کم ظالم چې د باندې دا شکلی عیسی علی السلام راغلو هغه مردار کاغه چې والد زستاسو ملګری مامو هي او دای چرته ورېدل چې هغه مردار کو مړی کو خپل ملګری بیا وی چې خدا زمو مرګره شو چې مو ته قتل او د دیوال نه دی غاړه راوړېدل اس شو کدا عیسی علی السلام وینو ازمو ملګری شو او که زمون ملګری نو عیسی علی السلام څه شو هغه شبهه چې هغه وخت نشورو د ترننه پوری په نصاراو کې يهودو کې دا شبهه را روانه ده حل نشتا الله تعالی فرمای وما قتلوه یقینا بر رفعه الله الیه نه وجل دی عیسی علی السلام لره پرشتیا باندې بلکې خپل ملګری من کړي یا د عیسی علی السلام هغه ملګری شهید کړي بر رفعه الله الیه بلکې الله دې او چت کړي خپل ځان ته الله تعالی فرمایي قران مجید کې 25 سپاره کې وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا دا دیش پگم پارک فرمائی پینجشتم پارک فرمائی وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا عیسی علیہ السلام چراشی اغا وقت چې کم اهل کتاب وی اب ټول مسلمانان شي سبحان الله یو ملت بشي
او عیسی علیہ السلام د قیامت لوی نخره را روانه الله تعالی په نشته مبارک فرمای تاسو پکې شک مکوئ. نو عیسی علیہ السلام د محرم په میاش کې الله اسمان ته خېجولې او د ظالم نه نجات ورکړو او بیا ورستو د امتی په شکل کې دی امت ترازی او قران پاک با عمل کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سنت باندې با عمل کوي. زما استا عام مسلمانانو غوندي په وخت مون د رمضان روزي حتی چې په حدیث د مسند احمد کې راغلي حج بکي عمره بکي سبحان الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزي مطهری تبرزي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای والذي نفسي بيده لينزلن فيكم عيسى ابن مريم حكما عدلا. الله می دی قسمی چې خامخا راځي تاسو ته عیسی ابن مریم علیه السلام ډیر خله بادشاہت وکي د انصاف او د عدل او صلیب به ماته د عیسیانو مذهبي نه خنزیر به قتل کوي شراب به بندي زنا او د زنا کلچر به ختمي او د الله پیغمبر فرمای ولا یاتین الی قبری زما د روزي سلام ته برازي سبحان الله زما د روزي مبارک سلام ته برازي په ما باندې به سلام اچي زب هغه ته د سلام جواب ورکوم سبحان الله. زما عزتمند تاسو وای چې محرم الحرام د غمونو میاشته که د خوشاله او میاشته اسلامی تصور داري چې دا ډېر د خوشاله او میاشته ډېر عظیمه دیو جنا صدیقہ کائنات ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی اہل مکہ او قریشو بچکل د محرم میاشر علا نو بیت الله شریف ته به کپڑا نه وکړه غلاف به ورته نه وکړه د خوشحالی احساس اوس پوری د غلاف تبدیلی چې کیږي د محرم په میاشت د زما عزتمندو یو حادثه پکې راغلی ده د یزید ظالم او داغه د ملګرو شمر ذل جوشن او عبد الله بن زیاد د طرفه چې اهل بیت باندې ظلم کړی هغه ظلم شوی دی شي مونږ ټول اهل اسلام اهل سنت والجماعت مسلمانان دې ته ظلم وایو د یزید او داغه د ملګرو د طرفه او اهل اسلام په دې خفدي داسې خفدي چې امام زین العابدین رحمت الله علیه بارک راضی چې د واقعې د کربلا نرسته بکلا په بازار باندې دا تیرېدو او د یو قصاب دکان بو نو قصاب باچړې پټې کړلې په غوخه به صادر واچو ځکه د تبوینی مخې تراله او هغه د کربلا هغه سانحه به مخې تراله جړل به چاوتی دا ولې جاړي د واقعې د کربلا نرستو امام زین العابدین رحمت الله علیه چا په خندا نه دی لیدل وی ولی هر وخت جاړي هغه یو ډېر خپلی خبره وته وکړه ډېر ښه جواب ورک وی د یعقوب علیه السلام زوی ورکو علیه السلام یوسف علیه السلام هغه نو خندلی هر وخت به جړل زما په مخ کې زما د مقدس مبارک کورنۍ او یا کسان شهیدان شو زما نو څنګه خندا صادره شي نو موږ دې ته ظلم وایو زموږ نظریه دا ده چې یزید ظالم دی څه شی دی امام علوسی رحمت الله علیه روح المانیش په گشتم جز کې لیکلی دی د سورته محمد په تفسیر کې لوی عالمانه کلام کړي او بیا دا رائے صادر کړي چې یزید ظالم دی او کافر نو څه شي ظالم او فاسق او فاجر او بها ارګن بګي مسلمانو کافر نو نو موږ د یزید دی عمل د ظلم وایو او اسلامی تعلیم دا چې ارسمر الوی غم وی د درې ورځې نه زیات غم په اسلام کې په مرده باندې نشته دی صحیح ده کنه درې ورځې غم شته دی درې ورځې نه بعد ماتم کول دا اسلام نه دی دا مینم نه ده دا محبت هم نه دی دا عمر ضایع کول دي دا د غیرو کارونه دي مسلمانانو نه دي په دې وجه موږ دغه شهیدونه الحمدلله ځان ساتو او خدای دې ساتلیو الله پاک دې موږ تاسو کې د سنت او اعمال پیدا کړي د غیرو د روافض او د يهودو د نصاراو د نقل نه
او د شبهاتونه او د هغې سره د مشابهت نه دی خدای پاک ټول مسلمانان محفوظ وساتي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.